زابل ولایت توري بند نن 1402 کال د 11مې میاشتې 9 تاریخ دی. دا د انشاءالله کارونه نه 95% خلاص سوي دي. نور خو نو باران هم سوی دی، ډېره ښایسته فضا ده، اوبه هم راغلي دي، خلک سیلانیان د ښاره څخه راغلي دي د بند د لیدو دپاره. د ټولو زابلیانو مو دا غوښتنه ده چې په داسې کارو کې پوره هڅه او همکاري وکړي، ځکه داسې کارونه ملک آبادوي، وطن آبادوي، د وطن په ګټه ده. که هر تنظیم وي، هره ډله وي، هر څوک یې په دې کې باید پوره همکاري وکړي. زموږ ستاسې ملک افغانستان بیا خصوصا زابل ولایت کې د اوبو سطحه ډېره کښته تللې ده، نو دا رقم بندونو جوړولو ته اشد ضرورت هم دی. ملک هم په داسې بندو آبادېږي چې اوبه مهار شي، برق جوړ شي، خلکو ته د کار زمینه برابره شي، زراعت وشي. نو د ټولو ځوانانو، قومي مشرانو، حکومت له خلکو له ټولو مو دا جدي غوښتنه ده چې په داسې کارو کې خپلې بودیجې، خپلې پیسې، خپلې پوهې مصرف کړي. خلک داسې بندو ته ډېر اشد ضرورت لري. ماشاءالله په افغانستان بیا په تېره زابل ولایت کې داسې د بندو د جوړولو دپاره ډېر ښه ښه صحي ځایونه شته. نو اوبو کچه ډېره کښته تللې ده، خلک ډېر په غټ مشکل کې دي، د خلکو جایدادونه او ملکونه وچ سوي دي. که چېرې موږ تاسو دا اوبه مهار نه کړو، موږ تاسې به له ډېر غټ مشکل او بحران سره مخامخ. محمد داود دوست یم، زابل ولایت اوسېدونکی، تقریبا 7 کاله په دې کار کې خپله پوره هڅه او همکاري کړې ده. څه چې مې په وس په توان کې دا مې ټول کړي دي. نو هر ځوان څخه دا غوښتنه کوم، هغه ورځ هم راغلې وه چې دغه ځای عریضه کېدله، سروېګانې کېدلې، افتتاح کېدله. نن دغه د انشاءالله کار یې په خلاصېدو دی، 95% نور کار خلاصېږي. دا به د زابلیانو دپاره یو ډېره ښه پروژه وي او د تفریح دپاره به ډېر یو ښه ځای وي. خدای دې ټول راته ژوندي لري، د خوشحالۍ ځای وي. ستر امیدونه مو له خاورو سره خاورې نه کړئ، پام چې ویاړونه مو له خاورو سره خاورې نه کړئ، پام چې ویاړونه مو له خاورو سره